زویه یوه شپه مې د شیرینو په زګیرویو سترګې رڼې شوې. څراغ مې ولګوه او هغې ته مې وکتل. پر سپین تندي څاڅکي څاڅکي خوله پرته وه او په غاښونو یې لاندینۍ شونډه ټینګه کړې وه. هماغسې په زګیرویو کې وویل ښه نه یم. ما یې پر تندي لاس کېښود. د څراغ په رڼا کې شونډې خندنی شوې، خو ډېر ژر د درد څپه پرې راغله او په زحمت یې ویل اقربا ته به مې نه ده، ابۍ ته ووایه. وپوهېدم چې خبره څه ده. تر سر ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځوه، خو د ولاړېدو پر وخت شیرینو تر مټ ونیولم. هغې ته مې وکتل. سترګې له اوښکو ډکې وې او پر شونډو یې یوه مړاوې موسکا پرته وه. له درد سره یې په شرمېدلي غږ وویل اقربا ته بیا مه راسه، د ابۍ په کوټه کې پرېوځه. ښه. یوه شېبه یې تر مټ نیولی وم. په ځیر ځیر یې راته کتل او له یوه درد سره یې زما لاس پرېښود. ما پر تندي ښکل کړه او ورو مې وویل لیونۍ مه ورخطا کېږه، خدای به هر څه سم کړي. له دې سره مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دالان ته لاړم او په توره شپه کې مې د میرې د کوټې ور وټکوه. د هغې خوبولی غږ مې واورېد. څوک یې؟ ومې ویل زه یم مالک. د اورلګید د لګېدو له غږ سره مې د وره په چاکونو کې رڼا ولیده. میرې مې دروازه خلاصه کړه. دا پوهېدلې وه چې خبره څه ده، ځکه یې څه ونه ویل. ما لار ورکړه او هغې زما د کوټې د وره لاستي ته لاس ور وغځوه. زه د میرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او په فکر کې ډوب شوم. ساعت نیم به وتلی نه و چې د میرې غږ مې واورېد. هغې ویل چې شاپواګۍ راولم. شاپو زموږ ګاونډۍ وه او د کلي ډېرو ښځو د دې تر لاس لاندې ماشومان زیږولي وو. ما هم څراغ راواخیست. د باندې ووتم او د ګاونډي د انګړ دروازې ته مې ډبره ونیوله. شېبه وروسته مې یو وارخطا نارینه غږ واورېد. څوک یې؟ ځان مې ور وپېژاند. دروازه خلاصه شوه او ګاونډی مې وپوهوه چې د څه لپاره راغلی یم. هغه کور ته لاړ او شېبه وروسته شاپواګۍ د لاټین په رڼا کې ښکاره شوه چې په کړوپه ملا زما خوا ته را روانه وه. 3-4 دقیقې وروسته بېرته د میرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او بوډۍ زما کوټې ته ورننوته. خو دا ځل مې د چونګښو په اوازونو کې د شیرینو زګیروي او یوه نیمه چغه هم اورېده. د هغې چغو زما په زړه کې ستنې تېرولې، ځکه مې یو غوږ پر توشکه ولګوه او پر بل غوږ مې بالغ کېښود. ښه شېبه نوره هم ووته او بیا یودم نیغ کېناستم. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته او په غوږو مې د یوه ماشوم د ژړا تیرې کوکې ننوتې. بې اختیاره مې پر درۍ تندی ولګوه او د شکر پر سجده پرېوتم. خو یو ناڅاپه مې د میرې کوکو په زړه کې غځېدلې خوښي بېرته راټوله کړه. زړه مې له خولې راووت او په توره شپه کې مې پر تړلې وره منډه ور واخیسته. سر مې پر دړه ولګېد او د شا پر تخته پرېوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل مخې د ورسۍ خواته واړو. ورو یې ویل لکه چې بیا واوره پیل شوه. غږ یې ژړغونې و او کله چې مې ښیښې ته وکتل اسمان وریځو، خو د واورې ورېدل مې ونه لیدل. وروسته مې د بوډا لړزېدلي لاس ته پام شو چې د تندي له خوا یې پر ویښتو تېر کړ. خو زه وپوهېدم چې په دې چل یې د لاس په ورغوي خپلې اوښکې پاکې کړې. ساعت ته مې وکتل. د غرمې 12 بجې وې. زړه مې غوښتل چې بوډا نور هم راوغږوم، خو هغه خوابدی و او ښه مې دا وګڼله چې یوه شېبه یوازې پرېږدم. ورو ولاړ شوم. بوډا وویل څه کوې؟ ډوډۍ راوړم. زړېدلې شونډې خندا سره ویړې کړې. وږی؟ ما وخندل. وخت یې نه دی. په خندا یې وویل کېنه زوروره، اوس دې زما د زړه غوټې راوسپړلې، پرېږده چې یو څه تش شي. ما هم له خدایه همدا خبره غوښته. پلتۍ مې ووهلې او بوډا هم د خپل ژوند کیسه پسې وغځوله. زما د خوشحالۍ عمر لنډ و.
داسې لکه یو خوږ خوب او بس. په سبا یې د شیرینو پلرګنۍ راغله او جنازه یې خپلې هدیرې ته ویوړه. زه به د ورځې پر فاتحه ناستم او ماسخوتن به مې د روسي یو 2 ګولې تر ستونې تېرې کړي. روسي زموږ په خلکو کې یو دود دی. کلیوال تر څو ورځو په خپل واره د کورنۍ نارینه ډوډۍ ته بیایي. ښځینهو ته پوخ دیګ ورلیږي او په دې توګه خپل غم شریکي څرګندوي. ما چې به په هر کور کې ډوډۍ وخوړه، که به یې د میلمنو کوټه لرله نو همالته به مې سره ولګوو، که نه نو په جومات کې به مې شپه سبا کوله. 3-4 ورځې مې پر خپل کور پښې نه ورتلې، خو آخر مې د مجبوریت له مخې کور ته مخه کړه. چوپه چوپتیا وه، آن د کوټو دیوالونه هم خوابدي ښکارېدل. میره مې په دالان کې ولیده چې په چوشک کې شودې اچولې. کله چې سترګې را باندې ولګېدې، خوله یې چینګه شوه، سترګو ته یې ټیکری ونیو او په ژړا خپلې کوټې ته ننوته. یوه شیبه په دالان کې ودرېدم، بیا مې لړزېدلی لاس د کوټې وره ته ور وغځوه. زویه، مولایان وایي چې د قبر تر تیاري بله ویره نشته، خو ما په ژوندوني قبر ولید. ګام مې واخیست، د کوټې وره په غنجا را پسې پورې شو. پرده مې خوره کړه، سترګې مې وغړولې. پر خړې درې یوازې یو توشک پروت و. د شیرینو د لاس هیڅ نښه نه ښکارېده. د هغې بستره، جامې، پر میخ ځوړند ټیکری وان د هغې رانجه و سلایي هر څه له کوټې ایستل شوي وو. داسې احساس مې وکړ لکه یو لوی ګودال ته چې لوېدلی یم، داسې تیاره ګودال ته چې د وتو لار ونه لري او له مارانو او لړمانو ډک وي. پرده مې نوره هم پورته کړه او کله چې رڼا شوه، وار له واره مې په آینې کې خپلې څېرې ته پام شو. پر دیوال زړېدلې آینې ته ورنږدې شوم. دې آینې ته یوازې څو ورځې مخکې ولاړ وم. په بریتو کې مې یو څو سپینې ویښته ښکارېده، خو په ګوتو نه راته. او کله چې د شیرینو راته پام شو، په بیړه یې ویل: اقربا، ما بیا ډېرېږي. خو اوس مې ږیره ویښته له سپینو ویښتانو ډکو او څېره مې دومره ګونځې ګونځې راته وایسېده لکه د 4 ورځو پر ځای چې کلونه را باندې اوښتي وي. بې اختیاره مې آینې ته لاس وروړ او پر ځمکه مې د یو شي د لوېدو غږ واورېد. لاندې مې وکتل، پر یوې سرې رنګې ږمنځې مې سترګې ولګېدې چې له ویښتو ډکه وه. پر ګونډو شوم، ږمنځ مې له غولي راپورته کړه. د ږمنځې په غاښو پورې د شیرینو تور او پیچلي ویښته ځړېدل. بې اختیاره مې ږمنځ په ټټره پورې ونیوله. اوښکې مې له واکه ووتې، خو هڅه مې کوله چې له خولې نه مې کومه کوکه ونه وځي. یوه شیبه مې په ټیټ غږ وژړل، بیا ستونې ستاغ پرې وتم. سترګې مې چت ته وچې نیولې وې، خو په ذهن کې مې شیرینو یوې او بلې خواته کېده. کله به یې خندل، کله به یې زما په ویښتو کې ګوتې تېرولې او کله به یې راته ویل: اقربا، دومره ډېر کار مه کوه، ناروغ به شي. بیا یو دم کېناستم، زړه مې نیولی و، هېڅ مې ذهن ته نه راتلل. کور داسې راته وایسېده لکه خولې چې را باندې لګوي. ناڅاپه ولاړ شوم، په دالان کې مې میرې ته ورغږ کړ. هغه راغله او په سرو سترګو راته ودرېده. بې اختیاره مې وویل: زه ځم. خوله یې وازه پاتې شوه. چیرته؟ نه پوهېږم. څومره وخت؟ نه پوهېږم. هغې په رډو سترګو راته کتل. ما وویل: باید د یو څه وخت لپاره چیرته لاړ شم، که نه زړه مې چوي. د میرې غږ ژړغونی شو. موږ چاته پرېږدي؟ خدای ته. دا وخت د میرې له کوټې نه د یوه کوچني چغې پورته شوې. میرې وویل: پر ماشوم څه نوم کېږدم؟ ځواب مې ورکړ: نه پوهېږم. یو ځل یې ویني نه؟ نه. بوډا غلی شو. ما ته یې مخ راواړوه. په سترګه کې اوښکې رغړېدې، خو شونډې خندنۍ وې. هماغسې په خندا وویل. بوډا غلی شو. ما ته یې مخ راواړوه. په سترګه کې اوښکې رغړېدې، خو شونډې خندنۍ وې. هماغسې په خندا وویل: اوس به یې وخت وي. حیران شوم. د څه شي وخت؟ ډوډۍ یادوم. ما وخندل او د ډوډۍ د راوړلو په نیت ولاړ شوم، خو له ورسۍ نه مې پر خپل کوچني ورور سترګې ولګېدې.
چې چلیمچي په لاس د کوټې خواته را روانو. شیبه وروسته مو لاسونه پرېمینځل او کله چې مې دسترخوانه واروه نو پلار مې کوټې ته راننوت. هغه ویله چې د باندې جانګوله ولاړه دی او تا غواړي. جانګوله زموږ کلیوالو. ورغلم، هغه ته مې هم د ډوډۍ ست وکړ، خو ده زموږ ښکاري ټوپک غوښته. ویل چې دا 2 شپې د کور پر چرګانو کومه ګیدړه مخته شوې، غواړي نن شپه ورته پټ شي او خوړلي چرګان ورباندې زهر کړي. ما هم له کوره ټوپک ورته راویست او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته ورننوتم، پلار او بوډا دواړو د شولې له ډکو غوري نه ګولې پورته کولې. زه هم د پلار تر څنګ کېناستم. بوډا په ډکه خوله د کاریزونو په اړه خبرې کولې. ویلې چې قرهباغ کوم رود یا سیند نه لري، ټولې آبادۍ د کاریزونو په اوبو دي. د په دې ولسوالۍ کې پراته خلک تر 2 لکو زیات یاد کړل او دلیل یې دا راوړ چې یوازې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 15,000 کارډونه اخیستل شوي وو. نو څومره به ماشومان وي؟ ښځو خو د بېلابېلو لاملونو له مخې کارتونه وانخیستل او داسې ډېر نارینه هم وو چې نوملیکنه یې ونه کړه. بوډا خبرې کولې، خو ما ته د کاریزونو په اړه معلومات په زړه پورې وو. ځکه مې د موضوع د راړولو لپاره یو ساده پوښتنه ورنه وکړه. نو دا کاریزونه دومره ډېر دي؟ بوډا وویل، هو زویه، که له یو واړه کاریزونه حساب کړې شمېره یې سلګونو ته رسیږي. په خبره کې ورولوېدم، دا کاریزونه به چا کیندلي وي؟ بوډا د خپل ښي لاس یوه ګوته په خپله ژبه وڅټله. وروسته یې ویل، نه پوهېږم، سم او دقیق تاریخ یې نه دی معلوم، خو د سیمې اوسیدونکي دا کاریزونه پر 2 برخو ویشي. 2 تنګو کاریزونو ته سلیماني کاریزونه وای او په دې باوري دي چې د سلیمان علیه السلام په زمانه کې دیوانو او پیریانو کیندلي دي. دلیل دا راوړي چې د سلیماني کاریزونو تونلونه دومره تنګ دي چې انسانان په خاپوړو هم تګ نشي پکې کولی. نو کیندل به یې څنګه؟ بل سلطاني کاریزونه دي چې د سلطان محمود په وخت کې کیندل شوي وو. دا کاریزونه پراخ او ارت تونلونه لري چې په ځینو کې آن په ولاړ هم تګ کیدای شي. خو زه یوې خبرې ته حیران یم. دا ځل مې پلار د بوډا له خبرو سره دلچسپي وښوده او په بیړه یې ویل، کومې خبرې ته؟ زه ډېرو کاریزونو ته ورښکته شوی یم. د خټو د راپورته کولو ربړي بوکه مې ډکه کړې او خټې مې رایستلې دي. خو خبره دا ده چې پخوانیو خلکو د اوسنۍ دنیا غوندې پرمختللي وسایل نه لرل. دوی په دې څنګه توانېدلي وو چې په یوه حال یو لیول پر یوه مستقیمه لیکه تر ځمکې لاندې تونلونه وکیندي، د اوبو لارې معلومې کړي او په ځانګړو فاصلو له لاندې نه د ځمکې سر ته څاګانې راوخېژوي. پلار مې ویل، تا ته د څاګانو کیندل ولې دومره سخت کاري؟ بوډا یې ولنډه دعا وکړه او پلار مې په اشاره وپوهولم چې دسترخوان ټول کړم. بوډا وویل، 2 خبرې دي، که یې څاګانې د ځمکې له سره کیندلې وي نو له کومه پوهېدلې چې کیندل شوی ځای به خامخا لاندې پر تونل ور برابرېږي او بیا یوه څانه ده. هر کاریز په لسګونو څاګانې لري او بلکې له تونلونو نه مخپورو ته راختلې وي، نو څنګه کاږه نه دي تللي؟ څاګانې داسې سیده او مستقیمې کیندل شوي چې د ځمکې له سره څوک د اوبو څا هم دومره سوتره نشي کیندلی. بوډا خبرې کولې، خو ما ته مې پلار د چایو د راوړلو ویل، ځکه مې غوری او دسترخوان راواخیستل او له کوټې نه ووتم. د باندې واورې په ورېدو پیل کړی و او پخوانیو پلونو سپینه شیره نیولې وه. شیبه وروسته مې د چایو وروړل کوچني ورور ته ور په غاړه کړل او ما هم کاهدانې ته مخه کړه چې د غواو لپاره وچه رشقه او بوس سره ګډ کړم. د ماسپښین تر لمانځه وروسته واورې شدت وموند او کله چې بیرته د میلمنو کوټې ته تلم زما زاړه پلونه ډک شوي وو. بوډا په کوټه کې یوازې ناست و او له سره راټولو لینګیو نه یې وپوهېدم چې د سړي یخني شوې ده، ځکه مې بخارۍ ته ورلګي ته ورته کړ او په چجوش کې پاتې سوړ شوی چای مې د بخارۍ پر سر کېښود. بوډا په یوه سترګه راته وکتل، ورو یې وویل، خدای دې خیر کړي. حیران شوم، ولې؟ واوره یادوم. بیا یې شروع وکړه،
په خندا مې وویل دا 6 کاله وچکالي دې هیره شوه؟ په خبره کې راولوېد خیر یې غواړه. غزني یو ځل همدې واورې غرق کړ. ما دا کیسه له خپله پلاره اورېدلې وه، ځکه مې په یوه پوښتنه د هغه ذهن راواړوه او نیغ په نیغ اصلي موضوع ته راغلم. کله چې له کوره ووتې بیا چیرې ته لاړې؟ بوډا راته وکتل، شونډې موسکی شوې او ورو یې ویل لکه چې نه مې پرېږدې. ما وخندل نو د ژمي دا اوږدې شپې او سړې ورځې به څنګه لنډو؟ شونډې یې وخوځېدې. په هماغه ساعت له کوره ووتم. د مني وروستۍ میاشت وه. په لاره کې یوه لوېشت پوټی پروت و. تر نیم ساعت مزل وروسته مې پر پاخه سړک بوټونه وټکول. یوه شیبه مې فکر وکړ، نه پوهېدم چې چیرې ته لاړ شم. بې اختیاره مې یوې لارۍ ته چې د کابل له خوا را روانه وه لاس ورکړ، خو موټر ونه درېد. بیا مې د کندهار له لوري پر یوه را روان بس سترګې ولګېدې. تر سړک پورې وتم، لاس مې د درېدو په نښه ورته وخوځوه، خو د موټر شمال زما پر سر د تړلي لونګۍ ولونه خلاص کړل. وروسته مې ناڅاپه جیب ته لاس کړ. یوازې 20 افغانۍ را سره وې چې چیرته تګ پرې نه کېده. یوه شیبه د سړک پر غاړه کېناستم. بیا یو فکر راولوېد. ما سړک ته نږدې یو ملګری درلود. کولی مې شو چې له هغه نه یو څو روپۍ په پور واخلم، ځکه مخکته روان شوم. په وخت وروسته د هغه کلي ته ورسېدم. ملګری مې له کوره راووته او تر روغبړ وروسته یې د مېلمنو کوټې ته بوتلم. ما خپله کیسه ورته تېره کړه او ومې ویل چې د څه لپاره راغلی یم. دی زما په درد خبر و، ځکه یو بل وړاندیز راته وکړ. ویل یې چې بله ورځ له خپلو 3 نورو کلیوالو سره یو ځای پاکستان ته ځي، زه به هم ورسره لاړ شم. ملګری مې په خټه اندړو او د اندړو ډېر ځوانانو به د ژمي لخوا په پاکستان کې خټې کولې. په دویو کې لا اوس هم ډېرو خلکو همدا کسب نه دی پریښی. زما هم همدا خبره خوښه شوه. 2 شپې له هغه سره پاتې شوم او په 3 سپېده چاود زما سره 5 تنه له کلي ووتو. هغه وخت موټر کم و. تر یو څه ځایه مو پلی مزل وکړ. بیا یو روسیواز موټر را باندې پیښ شو. باډۍ ته یې وروختو او تر یاخیلو پورې مو یوازې دوړې په خولو ننوتې. په یاخیلو کې مو یو بل موټر کرایه کړ او ماسخوتن ناوخته انګور اډې ته ورسېدو. په سهار مو وزیرو بدرګچیانو ته روپۍ ورکړې او هغې له پاکستاني پولیسو نه په پټه واڼه ته ورسولو. په واڼه کې مو شپه سهار کړه او په بله ورځ د شپې ناوخته د سن په حکم آباد کې له موټره ښکته شو. زما ملګري په سیمه کې بلدو. 2 ورځې وروسته یې د یوه باغ په 100 متره پخڅه پټېکه ونیوله. موږ به د ورځې خټې کولې او د شپې به هم د باغ د منځ په یوه جونګړه کې ویده کېدو. دې دیوال څه کم 2.5 میاشتې وخت وغوښت او بیا مو یوه بله پخڅه اجاره کړه. خو په دې موده کې مې شیرینو یوه ګړۍ هم له ذهنه ونوته. تل به راسره وه او د هغې بیلتون به خوړلم. اخر بې خوبي راته پیدا شوه. ملګري به مې په خواږه خوب ویده و، خو ما به تر ناوخته ستورو ته کتل. بیا به مې ټوله ورځ په ځان دردو او وروسته تبو پرې ایستم. کله چې لا خټوخه ولوېدم نو د ملګرو په ټینګار ډاکټر ته لاړم. ډاکټر را یاده کړی چې ستا د ناروغۍ لوی علت خواشیني ده. څه دوا یې راته ولیکله، خو زه ورځ په ورځ زهرېدم او اخر یوازې څرمن او هډوکي را پاتې شول. وروسته مې ناروغي ډېره شوه او په یوه دولتي روغتون کې بستر کړم. 1 میاشت تر درملنې لاندې وم او کله چې پر پښو ودرېدم نو ملګرو مې ټینګار کوه چې کور ته لاړ شم، ځکه وضع مې ښه نه وه. زه زړه نازړه وم. له یوې خوا مې د ناروغۍ له لاسه په وجود کې د کار کولو وس نه و پاتې او له بل لوري مې د شیرینو له غمه پر خپل وطن پښې نه ورتللې. خو مجبوري وه. ملګرو مې یو بل دیوال هم په اجاره نیولی و او ما له 2 سره بیلونه نشو پورته کولی. له همدې امله مې کور ته د تلو نیت وکړ. دا هغه وخت و چې ترکي نوې کودتا کړې وه او پر وطن خلقیانو حکومت کوه. 1 اونۍ نور هم معطله شوم او بیا د میرانشاه پر لاره تر پولې را واوښتم. خو خوست ته نږدې زموږ د سورلۍ موټر د پولیسو پر یوه ګزمه پیښ شو او د تالاشۍ پر وخت یې زما له جبه کالدارې ویستلې.
زه یې د خوست ښار ته بوتلم او د پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور په بند کې ولوېدم. وهل ټکول مې وخوړل، سپکې سپورې مې تېرې کړې، بې خوبۍ یې راباندې وګاللې او تر 3 میاشتو وروسته چې کله ناروغۍ له پښو وغورځولم خوشي شوم. 2 شپې په یوه مسافرخانه کې پروت وم. ځان ته مې دوا درمل واخیستل او چې په بدن کې مې د ولاړېدو قوت پیدا شو د غزني پر لور وخوځېدم. شپه مې د غزني ښار ته ورسوله او په بله ورځ غرمه د ولسوالۍ بازار ته نږدې له موټره ښکته شوم. څه شیبه مزل مې وکړ خو بیا پښو یاري نه راسره کوله، ځکه نو لارې ته څیرمه د یوه توت سیوري ته ور وګرځېدم. یوه شیبه مې د ونې تنې ته ډډه ولګوله او دوهمه سا مې کلي ته نږدې د یوه پالیس په ځاله کې سمه کړه. کله چې په کلي ورګډ شوم نو تر کوره مې پر هیڅ چا سترګې ونه لګېدې. یوازې د کلي پر لوی ډیران څو خیرنو چرګو ټونګې وهلې او کلیوال په خپلو کورونو کې پراته وو. یوه شیبه د انګړ د دروازې تر مخ ودرېدم، بیا مې دروازه ورو پرانیستله. انګړ خړ پړ ښکارېده، د کوټو دیوالونو هیڅ سیوری نه درلود او څا ته نږدې د ولاړو اوبو پر کوچني ډنډ څو سرې غومبسې راټولې وې. د زړه په زور مې څو ګامه واخیستل، د دالان دروازې ته مې لاس ور وغځوه. دروازه په غنجا خلاصه شوه او ورسره مې د میرې وارخطا غږ واورېد. څوک یې؟ ورو مې وویل زه یم مالک. ناڅاپه د پیالو کړنګ شو، داسې لکه د چا چې پښه ورسره ولګېږي. بیا د کوټې دړه په شدت خلاصه شوه او میره مې په خوبولو سترګو په وره کې ودرېده. یوه شیبه یې په ځیر ځیر راته وکتل، خوله یې وازه شوه، سترګې یې اوښکو ونیولې، شونډې یې وځړېدې، رامخته شوه او په ژړا یې زما پر ټټر سره ولګوه. ښه شیبه یې وژړل او بیا یې په غریو کې وویل دا څه در باندې شوي؟ د هغې سره مې ورو له ټټره بیل کړ. وروسته په دالان کې کېناستو. میرې مې په ژړا کې پوښتنې رانه کولې، چیرته وې؟ نه خط نه احوال، ولې دومره خوار شوی؟ خو زه ستړی وم، هغې ته مې ټوله کیسه نه شوه تېرولی، ځکه مې د اوبو غوښتنه ورنه وکړه. دا په منډه له دالانه ووته او ما هم د خپلې کوټې دروازه پرانیسته. پر ځمکه هماغه پخوانۍ خړه درۍ او یوه توشکه پرته وه. اوږد وغځېدم او بیا تیرو یادونو په مخه کړم. ذهن مې شیرینو ونیو، د هغې انځورونه یو په بل پسې راتلل، خندلې، ژړلې، خبرې راته کولې. دا کربه ټکی له خولې راوته او په مینه یې راته کتل. خو ناڅاپه د میرې غږ زما په ذهن کې تېرېدونکي انځورونه ړنګ کړل. د هغې له لاسه مې له اوبو نه ډک ګیلاس ونیو او پر سر مې واړوه. د میرې شونډې وخوځېدې. ډوډۍ درته راوړم؟ ومې ویل نه، زړه ته مې نه کېږي. چای څنګه؟ ګرمي ده، غواړم چې 1 ساعت سر ولګوم. میرې مې نور څه ونه ویل، پرده یې خوره کړله او له کوټې ووته. بوډا غلی شو، مخ یې راواړوه. ورو یې ویل د چجوش نه تاونه پورته کېږي، چای خراب نشي. ولاړ شوم، د چجوش لاس ته مې د څادر په پیڅکه ونیو. یوه پیاله مې ډکه کړه او کله چې مې پر 2مه پیاله چجوش ورکوږ کړ، بوډا وویل بچیه بله پیاله مه ډکوه. زه یې نه څښم. ما وخندل، چای وڅښه چې تود شي. د څه ونه ویل. ما هم ډکه پیاله مخې ته ورته کېښوده او د کیسې د غځولو لپاره مې یوه پوښتنه ورنه وکړه. نو بیا؟ بوډا وویل هماغسې خوب وړی وم، خو نه پوهېږم څومره وخت به وتلی و چې یو دم مې د سره ویښته کش شول. په بیړه مې سترګې رڼې کړې. د کوټې پرده پورته شوې وه او زما سر ته نږدې یو ماشوم ناست و. پلتۍ مې ووهلې، ماشوم ته مې وکتل. تور او پیچلي ویښته یې لرل، سترګې یې غټې وې خو پوزه او خوله یې واړه جوړ شوي وو، کټ مټ لکه د شیرینو. یوه شیبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. له لنډو ویښتو، تورو کړو سترګو او سوتره جامو نه یې وپوهېدم چې لنډه شیبه مخکې تیار شوی او په لوی لاس کوټې ته راوستل شوی دی. ما لا ماشوم ته کتله چې د میرې غږ مې واورېد. نوم یې انور دی. دا نوم ناڅاپه غلی شوه،
خو لنډه شیبه وروسته یې بیرته خپله خبره بشپړه کړه. دا نوم شیرینو خوښ کړی و. له دې سره په سونګېدا له کوټې ووته. ماشوم ته مې وکتل. هغه د 8 میاشتو خو تر خپل عمره پیاوړی ښکارېده. غوښن وجود یې درلود او له پوټکي سپین رنګه و. یوه شیبه مې د هغه حرکات وڅارل. د خاپوړې کولې او په کوټه کې به کله یوې او کله بلې خوا ته ګړندی روانو. بیا مې د میرې په غوښتنه پر سر اوبه تېرې کړې. پاکې جامې مې واغوستې او کله چې بیرته کوټې ته راغلم انور زما پر توشک خوب وړی و. د هغه تر څنګ کېناستم. سترګې پټې وې او اوږده باڼه یې پر ملا کاږه ښکارېدل. یوه شیبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. خوږ راباندې ولګېد او د مینې وړ راته ښکاره شو. وروسته د انګړ دروازه وټکېده. څو تنه کلیوال زما پوښتنې ته راغلي وو. له هغې سره د کور پر چوتره کېناستم. بیا مې شین چای د ګوړې له څو چکیو سره یو ځای ورته راوړ. تر ماښامه له یوې او بلې خوا وغږېدو او د ماښام لمانځه ته په ګډه د کلي جومات خوا ته روان شو. د ماخوستن جمع مې هم په مولا پسې وکړه او د ستورو په تته رڼا کې کور ته راغلم. ډوډۍ مې وخوړه او کله چې بیرته خپلې کوټې ته ورننوتم انور لا ویده و. یوه شیبه مې ورته وکتل. د ستوني ستغ پروت و او پر ښي غومبر یې د لاټین ژیړه رڼا لګېده. وروسته پر اړخ واوښت. غومبوره یې زما پر خریل زنه ولګېد. وچونګېد او غلی شو. شیبه وروسته مې میره کوټې ته راغله. له شیدو ډک چوشک یې پر غولې کېښود او ویې ویل که دې خوښه وي انور به له تا سره ویده شي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. هغې زیاته کړه خوب یې ښه دی. د شپې یوازې یو ځل راویښېږي. ځای هم نه لندوي. ما هم څه ونه ویل او کله چې میره له کوټې ووته څراغ ته مې ورپو کړل. یو ځل بیا فکرونو په مخه کړم خو ډېر ژر مې د انور د سایستلو غږ ته پام شو. د هغې غومبرې ته مې خپل مخ ورنږدې کړ. د لنډه لنډه ساه یې سته. ساه یې خوږه راباندې لګېده او د شپې تر ناوخته مې د ده ساه ته غوږ نیولی و. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل داسې راته وایسېد لکه وروستی یاد چې په ذهن کې میخ شوی وي. ځکه د کوم حرکات نه درلود. په فکر کې ډوب و خو د تندي ګونځې د پخوا غوندې ننوتې نه ښکارېدې او پر خړو شونډو یوه نرۍ موسکا پرته وه. داسې لکه اوس چې هم د زوی ساه پر غومبرو لګېږي او خوند ورنه اخلي.